دا ورور سوال کړی دی چې د یو زنانه ماما دا د هغې په محارمو کې راځي او دا خورزه د خپل ماما سره که یوازې کیني او د هغه په مخ کې هغه ځایونه راښکاره کوي چې د هغې اجازت دی د پلار په مخ کې راښکاره کولو کې د رور د بچي یعنی مخ شو لاسونه شو ویښته شو د سر مرۍ شو اخپې شو دا به جایز یې وکنه اشکال دته څه دی وی الله په سورة النور کې هغه خلک ذکر کړي دي چې زنانه د هغوی په مخ کې دغه د ډول د ځایونه راښکاره کولی شي ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن او آبائهن الى آخر الآیه نو په دې آیت کې الله خاوندان ذکر کړي دي د خاوندانو بچي او رواره خورۍ دا قسمه خلک ذکر دي رور او د ماما او د تره ذکر پکې نشته نو د ماما او د تره ذکر پکې ولې نشته الجواب دا کم آیت چې د سوال کې راغلی دی دا په سورة النور کې دی او په دې آیت کې الله سبحانه وتعالی یو څو قسمه سړي ذکر کړي دي چې د هغوی په منځ کې اختلاف دی یعنې ټولو مرتبه یو شان نه ده لکه پلار داسې نه دی لکه څنګه چې ورواره دی که نه ټول یو شان دي زوی داسې نه دی لکه څنګه چې خوری دی دې فرق دی خو الله سبحانه وتعالی یو څو قسمه سړي ذکر کړي دي چې د دوی په مخ کې زنانه د زینت ځایونه راښکاره کولی شي د زینت ځای څه دی لاسونه دي مرۍ ده مخ دی د سر ویښته دي خپې دي دا ښکاره کولی شي او په دې آیت کې د تره او د ماما ذکر هغه نشته نو بیا دې نه دا مسله به اخیستی کېږي چې د تره او د ماما په مخ کې به د زنانه پرده کوي جواب د دې خبرې هغه دا دی چې ګوره جمهور العلما زاړه او پخواني وسني ټول هغه ټول دا وایي چې تره او ماما د په محارمو کې راځي او بیا د محققین علماو او د اکثر امت علماو دا قول دی چې د تره او ماما په مخ کې خورزه او رویره دا د زینت ځایونه راښکاره کولی شي وایي د آیت کې ولې نشتي جواب د دې خبرې بیا دا دی ځان له چې لازم نه ده چې په یو ځي باندې به تاته الله یو مسله ټوله ښیي دا لازم نه ده لازم دا هم نه ده چې الله به یې ته په قرآن کې ښیي یعنې دا هم لازم نه ده چې الله به یې ته په قرآن کې په یو ځي کې ټوله مسله بیانوي کیدای شي یو ځي کې یو خبره وکړي بل ځي کې بله خبره وکړي او داسې هم لازم نه ده چې الله به یې راته لازم په قرآن کې بیانوي کیدای شي د پیغمبر په ژبه یې ته بیان کړي ته به دا نه ګورې چېرې دې آیت کې خو دا نشته او دې آیت کې خو دا نشي بس دا کار به صحیح ځکه د عوامو دا کار نه چې دوی فتوې ورکړي بلکې د کمزوري عالم هم دا کار نه چې دی فتوې ورکړي د کمزوري مولا هم دا کار نه دی ځکه چې دته نصوص نه یې معلوم دی ټوله خبره نشي کتی چې ګوره آیت کې دلته دا دي بل آیت کې دا دي هلته حدیث دی هلته حدیث دی دا ټول چې تراجمه کې دی نه یو مسله راوځي نو چې علم کې کمزوری مولای هغه دی دا مسله ټوله نشي راجمع کولی ځکه دا فتوا ورکول د هر چا کار نه دی د هغه چا کار دی چې هغه په علم کې مضبوط وي علم کې پوخ علم کې تجربه وي نو د دې رور دا مطلب دی چې الله به په یو ځای باندې د هر څه بیان کړی نه اوس ګوره قرآن کې الله سبحانه وتعالی دا خبره ذکر کړې ده قرآن کې چې یو زنانه او د هغې ترور په نکاح کې نشي جمع کولی قرآن کې دا مسله شته یقیني وایي چې نشته قرآن کې دا ذکر شته چې ته رویره او ترور او خورزه او خاله نشي جمع کولی په یو نکاح کې نشته په قرآن کې نو څوک ووایي چې دا جایز دي جمع کول لري نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره ذکر کړې ده
حالانکه همدغه قرآن کې الله سبحانه وتعالی دا خبره ذکر کړې ده وان تجمعوا بین الاختین دو خویندې به په نکاح کې نه جمع کړي، د یو سړي په نکاح کې به نه جمع کړي. د خویندو خبره یې وکړه، خو دغه خبره به کې الله ذکر نه کړه چې ترور او رویره او خاله او خورزه دا مه جمع کوئ. دا خو د الله دین دی، د هغه مرضي ده. کله یو مسله درته پوره په یو ځای بیان کړي، کله د قرآن کې ټوله مسله بیان کړي، غصه په یو ځای کې څه په بل ځای کې، او کله د پیغمبر په جواب باندې وضاحت وکړي. بیا دې مسلې له راځو چې ماما دی په محاریمو کې دی، دا یقیني خبره، په دې باندې د امت اتفاق دی. ماما او تره دا به څه کې دي؟ دا د رویرې دپاره او د خورزې دپاره په محاریمو کې دي. سورة النساء کې الله سبحانه وتعالی دا خبره ذکر کړې ده، حرمت علیکم امهاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت. په تاسو باندې حرامې دي دا زنانه ټولې الله ذکر کړي. یو پکې ذکر کړي ده رور، د رور لور، د خور لور، یعنی خورزه او رویره. په دې دا مسله واضحه شوه که هغه وایي سورة النور په آیت کې نشته. سورة النور په آیت کې نشته، خو دلته خو شتي که که د سورة النور په آیت کې نشتي نو دلته خو شتي. نو یو ماما او خورزه که یوازې وخت تېروي یا تره او رویره که یوازې یو بل سره کښېني، دې کې څه حرج نشته، ځکه چې دی په محاریمو کې دی. او د زینت او د ډول د زین هم د هغه په مخ کې راښکاره کولی شي، خو یو شرط پکې دی چې څو پورې یو شک نه وي. ریبه چې ورته وایي، ریبه د هغه چا په باره کې لکه یو سړی دی هغه مشهور دی، فاسق دی، او والعیاذ بالله داسې حادثات شوي هم دي چې تره رویرې ته په غلط نظر کتلي او ماما خورزې ته کتلي دي شوي. نو چې کله یو سړي ته اندازه ولګي چې دا د دې جنۍ دا ماما یا د دې دا تره دا ښه سړی نه دی، ریکارډ یې ښه نه دی، نظر یې ښه نه دی، او ورته پته یو بېدین او فاسق او فاجر سړی دی، نو داسې ټایم کې به یې یوازې پرېښوده نه دي پکار. دې د لاسه نه چې دی په محاریمو کې نه راځي، د دې د لاسه چې دا سړی فاجر فاسق سړی دی، خراب سړی دی، نو د دې نه به لرې ساتي. ښه دا مسله خو واضحه شوه چې دی په محاریمو کې دی. خو بعض علما دا وایي دا به د فایدې دپاره ذکر کوي، ماما او تره په محاریمو کې دي، خو دا زنانه به د دوی نه پرده کوي، نکاح ورسره نه کېږي د خورزې او د رویرې، خو بیا به تم څه کوي؟ پرده به تې کوي. دا د بعضو علماو قول دی، ډېرو لږو علماو دا قول دی. هغوی ولې دا خبره کوي؟ دو دلایل ذکر کوي. یو دا چې وایي سورة النور په آیت کې الله چې کوم خلک ذکر کړي دي چې د هغوی په مخ کې زنانه د ډول ځایونه راښکاره کولی شي، په هغو کې ماما او تره هغه نشتي. دویم دلیل هغوی دا ذکر کوي، وایي تره او ماما کیدی شي د دې جنۍ وصف بیان کړي خپلو زامنو ته. لکه یو تره کور ته لاړ او خپل زوی ته ووایي چې زما غرویره هغه ښکلې ده او داسې ده او داسې ده، کیدی شي ووایي، او ماما هم کیدی شي داسې وکړي. دغه دوه خبرې هغوی کوي. دغه سورة الاحزاب لا جناح علیهن فی آبائهن ولا ابنائهن، وي په دې آیت کې هم نه د تره ذکر شته او نه د ماما. عام علما دا وی نه، تره او ماما دا خو اتفاقي دي چې دا په محاریمو کې دي او د دوی په مخ کې پردې ته ضرورت نشته، او مضبوطه خبره هم دا ده دلایلو په رڼا کې. یو دا چې هغوی چې دا وایي چې د دوی تذکره په دې آیت کې نشتي، ولې نشتي؟ نو جواب یې د هغې دا کړی دی چې دا ماما او تره دا د پلار په ځای دي. دا داسې دي لکه مور پلار په ځای چې مشران دي. نو کله چې د پلار ذکر وشو نو بس دوی پکې هم دننه رالو که نه. او دلیل په هغې دا دی لکه الله سبحانه وتعالی د یعقوب علیه السلام په باره کې دا خبره کوي، هغه د مرګ په وخت کې خپلو بچو ته ویلو
چې تاسو به د چا بندګي کوئ زما د مرګ نه بعد؟ نو هغوی ورته ویلو قالوا نعبد الهك و اله آبائك ابراهیم و اسماعیل و اسحاق، موږ به هم د دغه الله بندګي کوو دا ستا رب چې دی او ستا د پلارانو رب و چې هغه څوک دي ابراهیم و اسماعیل و اسحاق. نو دې ځکه اوس د اسحاق خو د دوی نیکه شو، ابراهیم د دوی نیکه شو، اسماعیل خو د اسحاق رور دی کنه او دوی شو لکه تره. نو تره ته هم څه ووایي؟ تره ته هم پلار وي، ځکه چې د اسماعیل د یعقوب علیه السلام څه دی؟ نو صحیح روري دی. ګرانه مسله ده. یعقوب علیه السلام د اسماعیل سره څه رشته لري؟ تره وراره دي. تاسو به ډېر ګډوډ شوي، ډېر ګډوډ شوي په دې مسله کې. ابراهیم علیه السلام دی، د هغه دوه زامن دي اسحاق او اسماعیل، بیا د اسحاق زوی یعقوب. نو اسماعیل د یعقوب تره نه شو؟ تره ته یې وله څه ووایي؟ پلار یې ورته ووایي. او دا علما وایي چې بس دا دغه ځای باندې تره هم راغی ماما هم راغی، چې لازم خو نه چې الله دا خبره ذکر کولی چې دوی په مخ کې زینت ښکاره کولی شي. د دې دویمې خبرې هغوی څه جواب کوي؟ دا چې وی تره او ماما کیدای شي څه وکړي؟ وصف بیان کړي د دې ښځې. دا خبره خو کمزورې ده، دا خو داسې عقلي خبره کړې ده. وجه دا ده که چېرته د دې د لاسه د زینت ښکاره کول ناروا کیدی چې دا سړی بهر وصف بیان کړي، نو بیا خو لازمیږي دا چې ښځې له نه دي جایز چې د یوې زنانه په مخ کې خپل ښایست ښکاره کړي. ولې؟ کیدای شي خپلو بچو ته یې بیان کړي، خپل ورور ته یې بیان کړي، کیدای شي که نه شي کیدای، او کیدای شي. او دا به سره فایده ذکر کم، دا د هغه زنانه کاري چې هغه دینداره نه وي، هغه د دې خاوند د رونو د بچو په مخ کې د پردو زنانو صفات او اوصاف بیانوي. یو خو داسې خبرې کول دي چې ډېره ښه ښځه ده، دینداره ده، عامه خبره کور کې چلېږي، هېڅ خبره نه. خو بیا د هغې د جسم خبره کول چې هغه دومره ښایسته ده، هغه داسې ده، دا ده، او بعضې خاوند ته بیانوي. او دا ډېر غلط کار دی، دې نه ځان لرې ساتل پکار دي. یو سړی په خپله ښځه باندې غیرت کوي یا پرې خفه کېږي، هغه ورته د پردي ویلي دي، او د یو زنانه سره ملو شي، هغه دومره په اله سنه لاړې شي، د هغې زنانه خبره ټول خلکو ته وکړي، حالانکې خاوند د هغې، پلار د هغې، رور د هغې، بچی د هغې، هغوی ټول کوشش کوي چې زموږ د مور، خور، لور، ښځه دا په پرده کې پاتې شي، او زنانه راولګي د هغې سره دا کار وکړي. دا نه ده پکار. او دا د زنانو کې دا ډېر بد عادت دی، په هغه زنانو کې چې د الله د دین نه خبر نه او تقوا پکې نه وي. کومې زنانې چې د الله نه یېرېږي هغوی دا خبرې چاته نه کوي. ها د رښتې خبره راشي او یقیني خبره یې رښتینې او په هغې کې یو زنانه خبره کوي، دا جدا خبره ده. خو عام داسې مجلس په دې ګرمول چې د فلانې ښځه داسې وه او هغه توره وه او هغه سپینه وه، دنګه وه، چیته وه، څه ضرورت دی چې سړو ته دا خبرې بیانوي؟ خبره ما دا کولی چې دغه علماو دا خبره څه ده؟ کمزوري ده. ځکه بیا خو پکار دی چې یوې ښځې په مخ کې زنانه د زینت ځایونه نه راښکاره کولی. ورسېدې پې که نه؟ نو خلاصه د خبرې دا شوه، خبره زما نه اوږده شو، خو لږ تفصیلي مسله وه. خلاصه د خبرې دا شوه چې جایز دي خورزې له او رویرې له چې د تره او د ماما سره یوازې شي، یعنې نور څوک نه دوی ناسي، هېڅ خبره نه ده، الا موږ هغه یو حالت ذکر کړو. دغه شان د تره او د ماما په مخ کې
مخ کاره کول، لاسونه، ویښته، خپې، مرۍ، دا که ښکاره شي نو په دې کې څه حرج نشتی. او دا د امت د جمهور العلماء او د اکثر علماء، یو څو علماء دا خبره دی چې د پرده به کوي، هغوی هم دا وایي چې په محارمو کې دې باندې خو امت اتفاق دی، خو صرف مسله په څه کې اختلافي ده؟ په پرده کې. او د هغوی دا قول کمزوری دی. په دې به ته زه یو دلیل ذکر کړم چې دا خبره باندې ښه مهر ولګي، ختامه مسک. او هغه داسې په صحیح بخاري صحیح مسلم کې یو حدیث دی د عایشه رضی الله عنها. و یو پیر یو کس راغی چې د هغه نوم افلح، ورې وټکه ویې ما نه اجازت وغوښتو چې زه دننه درځم. د افلح څوک دی؟ د رور دی د ابوالقعیس، د ابوالقعیس رور افلح راغلی، اجازت یې وغوښتو د څه؟ د دننه ورتلو. هغې ورته ویې زه وی هغه وخته پورې اجازت وی زړه کې مې وي چې زه هغه وخته پورې دله اجازت نه ورکوم چې څو پورې مې پیغمبر نه تپوس نشي کړی، ځکه چې د ده رور ابوالقعیس خو ماله پی نه دي راکړي، خو ماله د ابوالقعیس ښځې پی راکړي دي. یعنې معنی دا شو چې د ابوالقعیس ښځې عایشې له پی ورکړي دي، نو هغې رضایي مور شوه، ابوالقعیس یې څه شو؟ پلار شو. د افلح د هغه رور دی، نو څه شو؟ تره شو. خو د دې ذهن کې دا ده چې پی ماله چا را کړي؟ او زنانه را کړي، ابوالقعیس زنانه را کړي، نو د دوی پکې ما سره کومه رشته جوړه شو. خو چې څو پورې ما د پیغمبر نه تپوس نه کړی نو زه اجازت نه ورکو. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې راغی ما ورته ویل چې یا رسول الله افلح راغلی د ابوالقعیس رور، اجازت یې غوښتو خو ما اجازت ورنه کړو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی وما منعك ان تأذني، ته څه شي منع کړی د اجازت نه؟ عمو کی هغه ستا تره دی، اجازت مې دې ورکړی هغه ستا څه و؟ هغه ستا تره. وی ما ورته ویل چې یا رسول الله ان الرجل ليس هو ارضعني ولكن ارضعتني امرأة ابي القعيس، ما له خو د ابوالقعیس ښځې پی را کړي دي، سړي خو پی نه یې را کړي. رضاعت مسله خو زما د دې زنانه سره ده، دا د هغې ذهن کې دا مسله دي سوه. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته بیا ووایي اجازت ورکړه فانه عمک، دا ستا تره دی، دی ستا تره حسابېږي. نو اوس ګوره چې دا رضاعي تره دننه راتلی شي که نه شي؟ نو خپل تره باره کې هم څه خیال دی؟ نو دا یو داسې دلیل دی چې دې سره خبره څه شوه؟ خبره ورسره ښه واضحه شوه. د هغې نه بعد یو روز سوال کړی دی چې دا بعض خلک وی د سورة الحشر د آخرني آیتونو فضیلت بیانوي چې دې څه فضیلت ثابت دی او که نه؟ الجواب، یو حدیث کې داسې راځي معقل ابن یسار رضی الله عنه روایت دی، وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده چې څوک سحر درې پیرې دا ووایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، او بیا دغه درې آیتونه د سورة الحشر ووایي. آخرین درې آیتونه د سورة الحشر کوم یو دي؟ هو الله هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغیب والشهاده هو الرحمن الرحیم، و بیا دغه دوه آیتونه نور. او دا آیتونه ووایي الله اویا زره ملائک د ده دپاره مقرر کړي د شپې پورې، او که چېرته دی په دغه ورځ مړ شي دی به شهید مړ کېږي، او که د شپې ووي نو د سهاره پورې ورته دا فضیلت میلاوي. دا حدیث امام احمد، امام ترمذي او نور علماء لکه امام طبراني، دارمي، بیهقي دې ټولو راوړی دی، خو دا سندن کمزوری روایت دی. د دې په سند کې دوه راویان دي چې په هغو باندې د محدثینو جرحه ده، نو سندن دا روایت څه دی؟ کمزوری دی. او د سورة الحشر د آخرني آیتونو څخه خاص فضیلت هغه نشتی، والله اعلم. دا یو روز سوال کړی دی چې یو سړی په کټ کې پروت یو موبایل کې قرآن راړولی تلاوت کوي، دې کې به څه ګناهي که نه وي؟ دا مسله به مخکې مې یو څو پیرې ذکر کړې ده، واضحه مسله ده. هغه دا ده چې یو انسان په ملاسته باندې قرآن وایي نو دې کې څه حرج نشته،
کاغه دی د مصحف نه وي، کاغه دی زباني وي او کاغه دی د موبایل نه وي، په دې کې هېڅ ګناه نشته. امام بخاري امام مسلم دا حدیث راوړی دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د عایشه رضی الله عنها په غېږه کې سر ایښودی او قرآن تلاوت به یې کوو. او موږ د قرآن دومره عزت نشو کولی څومره چې چا کو پیغمبر صلی الله علیه وسلم کو. دا بس خبرې دی خلکو بس د ځان نه داسې یو دغه ته جوړ کړی دی که نه. ها صحیح ده، بس خبرې داسې چې هلته سړی ویلی شي چې دا بې ادبي ده، دا مه کوه، خو دا خبره خو اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا کار کړی دی، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو بې ادبي نه کوي که نه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم بې ادبي خو نه کوي چې هغه د قرآن بې ادبي کړې ده، د خپلې بیوي په غېږه کې سر ایښودی. بیا دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم صرف پروت نه دی، بلکې د هغې په غېږه کې سر ایښودی، زنانه په غېږه کې سر ایښودی او تلاوت کوي. یعنې خبره صرف د څملاستوب نه ده، بلکې د بیبي په غېږ کې سر ایښودی او د قرآن تلاوت کوي. نو د قرآن تلاوت په ملاسته، په ناسته، په ولاړه دا کولی شي. که اودس یي او که اودس یې نه یي، خو دا د هغه چا دپاره چې په یاد وي او چې د جنابت په حالت کې نه. اودس نه مطلب هغه اودس ما ته پرې راغلی چې د هغې د لاسه چاردام لازمیږي، نو بیا خیر دی که دې قرآن زباني وی دی. خو که یو سړی اودس یې مات شوی نو دی خو قرآن لاس نشي وړلی راجح قول مطابق، نو بیا دله نه ده پکار چې مصحف راوالي او که زباني وی وویلی شي. ښه د دې موبایل د سکرین په باره کې موږ خبره کړې وه چې دې له بیا اودس سړی لاس وړلی شي که نه، وروړی شي. ولې؟ ځکه چې یو خو حاجز هلته شتي، بل ته د مصحف حکم خو پوره نه دی که نه. نو بیا اودسۍ په حالاتو کې هم یو سړی دغې لاس وروړی شي. والله اعلم.